बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजो नन मदर्स په ونورډ کې دی او ونورډ به راوپن کې رسیدلی و تر انسرټ پورې انسرټ کې مو ټیبل او ټیبل سره کوم سب ټیب یا کنټیکسچوال ټیب راغلی و هغه مو ویلی ول نن دی نو وایو پکچرز چې دی نو وایو پکچرز اصل کې تصویر ته ویل کی تصویران ته ویل کیږي کچیر ته غواړم ما زما د پیج ته تصویران نه ولم نو پکچرز سره زما سیدا pictures باندې چې کله لومړی کلیک کوم ما سره دوه خبرې دي وای this PC په this device د دې موبایل څخه آنلاین پکچرز څه ټیم لپاره استعمالېږي آنلاین پکچرز چې کله تاسو سره انټرنیټ وسی شو انټرنیټ نه غواړئ چې اوس را ډاونلوډ کړئ آنلاین پکچر باندې کلیک کوئ ګور اوس موږ سره نشته دی چې کله سره وسی دلته بر سره راشي شو نه زه غواړم چې ما سره خپل کمپیوټر کې موجود دي زغره واخلم نو دې ځل کلیک کوم تم راځم د دې ډیوایس ما سره دې ډیوایس کړي وای خا دې ډیوایس کې چیرته دي دلته به زه ورته وخی چې دې ځای کې دي شو ته هم د سپارټ باندې دي چې ډیسکټاپ کې ضرورت ما دغه تصویر راشه دې ځنه انسرټ نو ګورې دا تصویر موږ سره څنګه شو انسرټ شو پام دې ورته کنه په دې کې مشکل سره دا انسرټ شو تصویر را سره شو بیا پایله هم کې زبل غواړم راځه دلته راشه په دې کې به وګوره زه غواړم چې دلته یو بل تصویر را انسرټ کما صحیح شو ډیسک پارت یا ډاکومنت یا پکچرز غواړم دغه پکچر را انسرټ کما راشه کې وکړه ور دې بل درته انسرټ کړه پام ور سره ها چې کله تاسو یو تصویر را انسرټ کړئ هغه سره یو بل مینیو راځي چې راځي بل مینیو چې هغه د څو کې پکچر فارمټ ټوټل کیږي زبراشم دا تصویر څنګه وړو کې کول شي دومره نه کنه دغه کار هر ښکاری دا د دې څنګه دا سیونی سي شو د دې څنګه دا سیونی سي دې سره څنګه کیږي وړو کې کیږي یو طریقه دا چې دې څنګه وړو کول شي دې څنګه هم تاسو را وړو کې کا د دې خان هم وړو کې کا و دې کې تاسو نه د دې دغه کوالټي خرابېږي ځکه چې دا څنګه غټ وړو کې کوالټي خراب شو کنه کنټرول زد باندې زه به ته خپل حالات دومره دی ما سره کنه زه راځم دغه کونج نه راري سم را کونج دی کنه د کونج سره چې تاسو کنټرول نه شفت ور سره ونی شي بیا هم ورکه کیږي چې شفت دا دی کنه راځي دې نه کنټرول سره سي دی شفت منی سي ښا شفت سره کې کنټرول سره ونی سي کنټرول نه سي کې شفت نشي ګوري په یو اندازه کیږي امخ کې ولګ بغټ شو دا غاړه بغټ شي پاس بغټ شو کنټرول سره څنګه کیږي خ پورا اندازه باندې پامره ور سره دا تصویر شو کله چې دې باندې کلیک کوم دا ماره انسرټ کړل ته موږ سره بل مینیو اوپن کیږي بل ټیب اوپن کیږي چې غیر تصویر کې پکچر فارمټ ول کیږي صحیح شو په دې پکچر فارمټ کې لومړی موږ سره ریموو بیک گراوند دې زبر راشه مزه داس تصویر واخلم چې هغه کې بیک گراوند شي پکچر تر اعظم دیس ډیوایس تر اعظم په دې کې زګور مچ ما سره کوم ځای کې موجود دی ها زبر راشه ما دلته می تصویرانه چې بل دي فور ایگزامپل دا یو تصویر دی سی شو راځم دې ځنه انسرټ باندې کلیک کوم زه غواړم چې دې تصویر هغه بیک گراوند څنګه شي بیک گراوند ته نه لري شي څنګه شي په بیک گراوند چې وکی د شا عکس ته ویل کی سی شو دې دا کس دی کنه دې دا شا عکس ته نه غواړم څنګه کما لري کما نو زه راشم چیرته ریموو بیک گراوند راشه ریموو بیک گراوند باندې کلیک کا وای دغه ساحه چې موږ شنه کړی دغه کوم رنگ دی ها دا رنگ چې دی وای دا رنگ ورته ختم کوم دا ایریا او دا نور چې تاسو کوم یو ښکاری دا څنګه کوم ارته پرېږدم نه زوته مراشه مارک ایریا شو کې هغه مارک معنا مارک راته وخه هغه ساحه چې زه درته پرېږدم زوته مارک ایریا ټو کې هغه ساحه درته خایم چې پرېږدم سره دا ساحه کنه ګوره دا سره باید تراشي پامره سره سی شکر دومره را سره پامره اوس دومره زوته مراشه لګلان دې مراشه زغوان مدغه ساحه هم دلته ور سره راشي سی شو تر دې ساحه پورې دا څنګه دا هم در سره لاندې راځي سی شو ناراضه مارک ایریاز ټو ریموو هغه ساحه را توخه چې لری کما ډیلیټ مارک کنه کیپ چینجز دا کی چینجز څنګه کا کیپ کا نو ګورې دې نه روز بیک گراوند څنګه شو لری شو دا اوس موږ څنګه معلومو لازم ته ایکوال ار ا ان ډی باندې زرا ولما ار ا ان ډی دلته مې راځي لیکنه واخسره ګورې اوس د دې بیک گراوند کم دی پام ولر سره زبراشم دا بلتا د دې پوزیشن رب ټیکسټ دې زبراشم ټایم بیهایند د ټیکسټ ګورې وځي پوزیشن سره د بیک گراوند سره لري نشته کنه ګورې فقط بیک گراوند سره راغی صحیح شو نو دا موږ سره هغه خبره دي چې څنګه یو تصویر نه بیک گراوند لري سی شو دا بیک گراوند ورته څنګه کېته نه لري کوي بل خبره کریکشنز دی په کریکشنز کې څه کوي په دې کې تاسو ته د تصویر ته شارپنس او برایټنس شارپنس معنا لږ څنګه معنا شارپ ارسک تر کول ته ورکی په دلته تصویر لږ روښانه کول ګوره تصویر تاسو ګوره تصویر په دې حالت سره نه کنه نو غواړم چې نورم روښانه کوم راشه دی باندې کې ګوره روښانه شو سره دی خو ته ګوره دا نور هم داسې سر پر روښانه کې ګوره اوس ته دوند شو پام ورسره چې لاندې راشم دی کې برایټنس کنټراسټ ته وکی کنټراسټ دا وایټ اند بلیک معنا چې ډیر سپین او تور دا سپین شاهي سپین کول تور دا څنګه کا تور
دې ځنه دا کولای شي مشکل سره بل خبره د کلر د چې دی کلر څه ته ویل کیږي رنگ ته ویل کیږي زه غواړم چې دې ته یو رنگ ورکوم راځم دلته کلر ته دلته مراشه داسې یو رنگ واخله فور ایگزامپل ګوره ټول تصویر به دا رنګ اخیستلی پام ور سره بل یو رنگ ورکوي راشه دې ځنه ورته ما داسې رنگ ورته ورکا ګوره داسې رنگ یې سره واخسته بل چې آرټیسټک افیکټس دي آرټیسټک افیکټ کې هم موږ سره داسې راځي لکه یو چا چې رسامي کړې وي باندې څه شو د وګوره لکه رسامي پر کوم پام ور سره دا وګوره دلته وګوره لکه یو چا چې رسم کړی په داسې شکل در سره راځي بل خبره کمپریس پکچر دی چې دی کمپریس پکچر څه معنا ده کمپریس معنا دا کم کا دا تصویر څنګه تاسو یو چا ته لګی کنه په ایمیل لګی یا په نور څه تاسو لګی چاته نو غواړئ چې دا تصویر لګ را کم کړئ نو دلته تاسو کولای شئ لومړی خبره اپلای اونلی ټو دیس پکچر فقط ام دې تصویر باندې دا کمپریس کا او ډیلیټ کراپ ایریا کچیر زرا شم ګران دلته مشترک کراپ راغلی ښه ریسنٹ تصویر دلته مخه د ځکه کراپ ته ډایرکټ پامره سره کراپ مې نه راو زوتم دار سره کراپ کراشا د سهار سره نه دبل ته ګور دي سهار نه څخه دم خل راشه دا کراپ واخله دا کراپ را سره ورته مدومره را سره کراپ کا پامره سره کچیر دا تاسو کمپریس راځي ورته چې ډیلیټ کراپ ایریا هغه ایریا چې ما کراپ کړی دا کراپ منه لري کول دا دې په ایریا ته لري هغه ته ډیلیټ کا د سینې کې چې تا دې څنګه چیک لري کړ یو کس ته ولېګل یو کس اوس څه کوي اته کراپ کړی دا کنه اته تصویر هغه ته نو غواړي چې هغه وګوري اقرار را لګي دې خو نه د سپیر ته بیا ته تصویر ولید صحیح شو نو معنا دا راکړي چې هغه ایریا چې ما کراپ کړل هغه راته مليږي صحیح شو نو راځم د کمپریس پکچر ته زوته مراشه دا چیرته یوز ډیفالت ریزولوشن ډیفالت کې ایمیل باندې لګي راشه ایمیل باندې ولېګا که چیرته ویب معنا دا انټرنیټ ته لګي پرنٹ کوي ایچ ډی کوالټي کې لګي دغه لګي شي صحیح شو پرنٹ هم لګي شي بل خبره چینج پکچر دی چینج پکچر څه کوي دا یو تصویر دی کنه ته غواړې چې دغه تصویر چې ما سره دی زه دا نه غواړم زه دا غواړم چې څنګه کوم بدلې کړم صحیح شو و دا تصویر صحیح شو ما خو پوزیشن ورته سیټ کړی دی مثلا دلته لیکنه ما ورته رنگ مور کړی یا پوزیشن د دې هغه ځای ما جوړ کړی زه اوس تاسو نشم کولای چې بیا راشم دا تصویر ډیلیټ کوم بیا راشم انسرټ او تصویر بدل کوم نه همدغه تصویر دی کنه زه هم د دې تصویر په ځای بل تصویر راوستل غواړم نو ګورې چینج پکچر ته راشي دا خدا رائټ کلیک دلته پیو کوي چې پیو کوي د راشم دا کراپ نه به بیرته کوم دا لري کنه دلته رائټ کلیک پیو کوي ته ګورې چینج پکچر پام ولې ورته چې دلته نو راشي دې ځای باندې پیو کوي ورته فرام فایل دی فایل څخه را سره واخله صحیح شو کوم یو تصویر یو ته مراسته په دې سټاپ باندې لګو ګوره دغه تصویر په اما غځي کې برا تصویرات واخلي پامره نو اما غځي کې چې وګړ دا تصویر سره واخلي صحیح ده بل خبره ریسیټ پکچر دی زرا علما فور ایگزامپل دته مې ته داس رنگ ورته ورکړ کلر تراغل ما کلر کې ورته داس رنگ بدل کړ صحیح شو داس رنگ ورته ورکړ دی لوګو ته صحیح ده زه اوس غواړم چې دا تصویر بیرته ما مخکینی حالات یې سم زه اوس نه پېګم دا تصویر ما دومره دلته داس کوښښ نه کړم زه اوس نه پېګم چې ما څه تغیرات راوړي زه بیرته لومړنی حالات وړل غواړم چې دا راشي ریسیټ پکچر چیرته ریسیټ پکچر په دې باندې کلیک کا ریسیټ پکچر را تصویر راته ریسیټ کا که ریسیټ پکچر ان سایز فقط په تصویر سره ریسیټ کې ګوره هغه سایز یې ما څه شو نه ورته مراشا دا تصویر کنټرول زد به واخا ورته مراشا ریسیټ پکچر ان سایز تصویر هم راته ریسیټ کا او سایز چې کوم یو هغه هم راځه څنګه کا ریسیټ کا ته شو نو ګوره وای دې دوه بر سایز دی پام مې سره دا بل سره څنګه کوي دا سره سلیکټ کوي ښا دا څه شو سیرا مشکل پکشتنه بل خبره چې راځه شم ټیم ریسیټ پکچر تصویر ته ریسیټ کا صحیح شو دا مې دا سره کټ کړ زه غواړم دې ته یو سټایل ورکم ګوره پکچرز انسټال ته سره زما راځه دا سټایل ورته ورکا دا سه ورته ورکا دا سه ورته ورکا صحیح شو دا سه ور سره واخلا یا دا سه واخلا تصویر صحیح ده په دې شکل کې دا وګوره دې سره څنګه وي دا تصویر په دې کې پکې شامل وي صحیح شو دا سه تصویر غواړم کومه دا شو کنه پرې باندې پوښي بل خبره مخترا پکچر بارډرز دي چې دي پکچر بارډرز ذکر کوي د تصویر د غاړه ته پکچر بارډر ویل کی زرا زما دې ته غواړم چې سور رنگ ورته ورکوم ګوري هغه سور رنگ راځي زما راشم دا سټایل ورته انتخاب کوم چې دا سټایل وسی فور ایگزامپل دا سټایل شو راځم دا بارډر ورته کوم څه واخله سور ورته واخله ګوري هغه غاړه سره شوی فهم دې دلته ګوري تاسو چې چیرته راشي دې دا ویټ معنا غټواله دلته تاسو دا هم غټول شي ګوري دا سور ډیر غټ شو صحیح ده دې کې چې زبل یو ګورم دلته یو داسې تصویر چې فارمټ بیک ګراوند دا ولري دا مې ورته سلیکټ کړ راځه بارډر تا او تم بارډر سره سور ورته نو ګوره دا بارډر یې واخصه صحیح ده دې ځنه ویټ نه نور هم غټول شي چې دې نه نور هم غټول غواړي مور لاینز ته راشي په دې مور لاینز کې دا غټه کنه ویټ دلته راځه دې ځنه ورته داسې غټ ګوره تصویر ویټ څنګه شو نور هم غټ شو
صحیح ده کمپاوند ټایپ په کوم ډول ټایپ کې غواړئ ځکه هم داسې ټایپ کې غواړم نو ګوره دغه بارډر یې داسې ټایپ کې راغلی ډیش ټایپ او که ډیشز داسې ډیشز کې غواړئ هم د دې ځینې هم دا ډیشز هم اخیستلی شي مشکل شته پکې بله خبره چې د پکچر بارډر کې د هغه موږ سره ډیشز دي هم دا ډیشز خبره ډیشز غواړي کوم ډول ډیشز غواړي صحیح ده او دا رنګ خبره ده چې کوم څه رنګ ورکول غواړي داسې رنګ ورکول کوم پکچر افیکټ موږ دلته ویلی او که چېرته مو یاد شي هغه ټیکسټ افیکټ دا پکچر افیکټ دی ښه دا ګورئ تصویر باندې داسې تصویر ورسره راوله داسې راوله شیډو راسره یو سوری باندې ورته ورکوي انر شیډو آوټسر ریفلیکشن انعکاس باندې دی وکړي داسې ګورئ د تصویر به لاندې باندې انعکاس کړی ګورئ دلته لاندې هم راغلی پام ولې ورسره دا تصویر به څنګه وي لاندې هم راغلی زه لازمه افیکټ او ټایمه شیډو نه ریفلیکشن داسې وکړه چې داسې راوله یا دې خواته راوله داسې بیخي مه راوله که چېرې بېرته لرې کوئ راسه دې باندې کلیک کوئ که چېرته راشم ګلو ځلا ورکوئ دا تصویر ته ګورئ راسه نور هم ځلا در سره اخلي صحیح ده که چېرته بیا راشي سافټیج هم دغه یو ډول دی چې هغه غاړې داسې لږې څنګه کې داسې پرتې کوي غوندې بیول کې هم در سره داسې لیکنه کې هم ډېر زیات بیول اوس ډېر زیات استعمالي کورل ډرا په دې ځینو کې صحیح ده کورل ډرا کې څوک هغه کوي دا وګورئ چې د څنګه راولي داسې پروت باندې سره راولي 3D روټیشن په 3D ډول باندې سره راولي ګورئ هغه 3D اصل کې داسې دی چې روټیشن هغه 3D اصل نه راولي دلته هماغه روټیټ کوي د 3D باندې صحیح ده بله خبره لیاوټ پکچر لیاوټ به انشاءالله دلته موږ تر وروسته پرې انزرټ کې روان دي سمارټ آرټ او چارټ کې هغې کې به یې ته نه ووایو بس نن لپاره هم دومره بل کلاس کې به انشاءالله ارینج او سایز ورسره ووایم مخکې به پکې لاړ شو